نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلات الحاجت موږ طریقه په دې شان ښودلې ده. صلات الحاجت چاله پکار دي چې دا کوي او دا ولې څه دپاره. نو ګورئ انسان موږ چې په دې دنیا کې اوسېږو زموږ دا حاجات راځي، انسانان تم زموږ حاجات دي او الله عز وجل ته موږ 24 ګنټې دا محتاج یو. نو هر کله چې الله نه یو خپل احتیاج غواړو یا یو داسې یو کار دی زموږ چې هغې کې ظاهرا د بنده واسطه دا پکار ده. لکه که نن سبا سړی یو اسپتال د جیل مسله راشي نو لازم د انسان څه واسطه هم پکې وي. نو د احادیثو کې راځي که د انسان ته د کار یو بند شو یا د الله عز وجل ته بند شو، اصل کې کارونه ټول الله ته بند دي. نو انسان له څه پکار دي؟ د خپل حاجت به سړی څنګه حل کوي؟ اول مؤمن له دا پکار دي چې د خپل حاجت ته د شرعي اړخ ګوري، د شرعي اړخ نه بیا دنیوي اړخ ته راوړي. ځکه په هر کار کې د الله عز وجل دا امداد د بنده سره ضروري دی. چې د الله عز وجل دا امداد د انسان سره نه وي، د انسان دا کار به چې کوم دی دا به ناقص وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که ستاسو یو کار الله ته پیښ شو نو د هغې طریقه داسې وکړئ. لومبی دې دغه انسان راپاڅېږي او دستې وکړي، خو احادیثو کې راځي وليحسن الوضوء، مزیدار او ښایسته اودس دې وکړي. او د اودس کولو نه پس چې کوم دی دې 2 رکعاته وکړي. او 2 رکعاته مونځ چې وکړو عام بس دا 2 رکعاته نوافل دي او چې هر صورت پکې ودی وي، مکروه اوقاتو نه ما سوا چې هر وخت کې ودی کېده. مونځ نه پس دې په الله باندې ثنا ووایي او د هغې نه پس دې درود په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ووایي. او هر کله چې مونځ وکړو نو د هغې نه پس دې دا دعا ووایي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك الفاظ يادوي زنسرة وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.